دا اخرنی سهارنی دی ډاکټر صاحب په روانېدو دی او ډاکټر صاحب الله مو بیا راوله نورې خبرې به تاسو وکړئ موږ ډېر نه پوهېږو داسې ده ما بیا هم د دې نه مخکې مې یو ځل ویلي اوس یې بیا هم وایم او دا حقیقت خبره ده دا د ډېر وخت نه زه وایم یو خو کپه ده وایي چې روانېږي منګول راکړه چې روانېږي منګول راکړه او چې پناه کېږي مخ راواړوه مین او یو د اباسین صاحب شعر دی وایي چې درده چې څومره د طاقت وي هغه ټول ختم کړه زما لیمه فقط په وخت کې د رخصت ورېږي دا رخصت ډېر خطرناک شي که هغه د مړي رخصتولي که هغه د ډولۍ د ناوې رخصتولي که هغه د مسافر رخصتولي که هغه د ماشوم هاسټل ته د لېږلو رخصتولي که هغه بیا د ملګرو له د بنډار نه تللي هغه رخصتېدلي که هغه هره شپه سړی په حجره کې کښېني او د هغې رخصتي دا رخصت نه دی د دې دا نوم لیکو چې داسې دی چې دا د انسان د زړه ګزار نو رخصت ډېر زیات سخت شی دی خو د پښتنو په هر کور کې به د رخصت د عمل یو ځل خامخا شوی داسې کور به نه که څوک نوکرۍ له ځي هم رخصت اخلي د هفتې دپاره یا که پېښور ته راځي هم به رخصت اخلي نو رخصت ډېر سخت شیز دی او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه رخصت عارضي وي که نه بیا دې مونږ خدای پاک سره یو ځای کړي ستاسو د مینې هم مننه کوم د فیاض د کوربتوب مننه کوم دا کشر ځوان راغلی دی دله به حوصله ورکوو اورې او بس ځان ورته ټینګ کړه وروره سبق هم وایه او روپۍ هم ګټه او نجیب لاله ستا د دې برسبن نه د راتګ مننه کوم د رضوان د پوره د زموږ شپږ ورځې وشوې نو د رضوان د دې شپږو ورځو د کشرولۍ د مهمان نوازۍ د میلمستیا د سړیتوب د خدمت د دې مننه کوم سهیل جاني چې دی که نه دا ډېر ګران سړی دی موږ ته او د سهیل سره سهیل ته خو زموږ سړی خدای دې لره حسیب ته به سلام زموږ رسي شاهد دی ارشاد دی ارشاد چې دا کومې منډې ته رډې د حاجي زمین کو نو خدای دې ستاسو د دې ایم پي اسټرالیا د ملګرو اتفاق نصیب کړي بیا هم د فیاض د کوربتوب نه د تیمور جان د میلمستیا نه د دې دویم تیمور د ملګرتیا باچاهانان د ملګرتیا درېیم تیمور شو د دې ټولو به نن دوی یم او خدای دې وکړي چې داسې بنډارونه بیا راشي او دغه ناشته کوو د خیره سره دعا به بیا د خیر کوو روانېږو به سفر به کوو نو زه به علي خان خو خوشحاله دی واری راغی خو لکه مونږ به اوس ځو خپله لاره به نو ولسنامې به رواني خو ولسنامې بیا زه په پېښور کې یا په هغه ځای کې د عام روټین ځکه نشم جوړولی چې خو سهار پاسه او بیا ورزش له منډې که او بیا یونیورسټي ته پکې کله کله او که نه نو دغه د سفرونو د څومره ولسنامې چې وې 10 وې 10 وې 15 وې خبرې وې دا دې تاسو ته ټولو ته قبولې او منظورې وي خدای دې وکړي چې زړه موړې کړي مې نه راسره اوسئ دغه د لارې سفر او دغه بیا ټیل او د جاز او دا کیسې راسره بیا شریک کوم نو ستاسو د ټولو مننه کوم ډېره مننه جواب د خیر وکړه میلبن نه روان یو ایرپورټ ته ایرپورټ یې د میلبن نه لږ لرې جوړ کړی دی لکه دې کې به هم د دې خلکو سره راځي او رضوان جان ګاډي ته ناست دی رضوان ډېر زیات خوشحاله دی تاسو روان یې خفه یو او یاره زویاره لاس مې بند دي خو تا پکې راولمه نجیبه تا پکې راولمه چې ته پکې څنګه راشو خیر نجیب پکې راغی نجیب را سره هفته تېره کړه او سهیل کینګروګان مې ولیدل په راتلو کې
ملبن ایرپورټ ته راورسېدم او دا خوږه کوږی او دا نه دی دا به رانه اوس رخصتېږي بس سفر هم په خیر شل دا به رخصتېږم د دې هلکانو نه او ژوند دی د ژوند باقي وي بیا به وشي واپسی ده نو واپسی ده لاله خوب دې کړی خوب دې کړی اتل صاحب جاز کوم خوب وکړه زړه رضا کوي جاز کوزېدو والا دی او بس مونږ هلته کې سامانونو ګډوډ کړو که نه مونږ هلته داسې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې او بل دا ده چې اتل صاحب د نقشې ته هم ګورې دي کیمره یې لګولې ده ځان ته د جاز د هغه پایلټ سره دونه غم نه وي لکه اتل سره چې دی مکمل یوه نقشه یې دا لګولې او یوه یې دغه لګولې دا اوس په اوبو روان یو دا اوس په کیلومیټر سپیډ او دا سپیډ دا ټول دا او ما ته دا جاز داسې لګولې لکه زه چې د دې د پاسه ناست یم دا وګوره مونږ چې همیشه هم راغلي وو بس د جاز په پره ناست یو اخوا دې خوا راته څه ښکاري نه خو دا د فرنټ دا کیمره چې ده د جاز دې کې دا ښکاري چې دا تایلینډ کې هم پټي مټي ډېر داسې د پېښور د خوا او شا د اطرافو هغه اشاره ورکوي دا زموږ د جاز د کیمرې په مدد باندې چې کوم دی نه مونږ دنیایي هلکې مونږ د پرې د پاسه ناست یو 20 کاله وشو مونږ دغه د پرې نه اخوا دېخوا نه شو او یوازې زه هم نه لکه چې څوک هم راځي نو بس پره اوسه نه ښکارېده جاز دا ټایرونه چې راوځي وروړو که نه جاز لا ګیټ نه دی کولاو خو بهرحال خلک خپل سامانونه کوزوي موږ هم د تایلینډ ایرپورټ ته راورسېدو دلته زموږ 2-3 ساعته دمه ده بیا به ځو اسلام آباد تل صاحب تای ایرلاین نه راکوز شوې تای نه راکوز شوې په زړه باندې ورانه